سو پرمګه د نمبرز باره کې سو خبرې کړو چې د کې وګوره موږ سره د نمبر یو سو فارمیټس دي چې پای تاسو په کومه جنرال دی نمبر دی کرنسی دی اکاؤنٹنگ دی شارٹ ڈیٹ دی لانگ ڈیٹ دی ٹائم دی پرسنٹیج دی فریکشن دی اینڈ سائنٹیفک دی ون بائی ون یو کین هینډل دیٹ نو کچر تاسو دې ځکه چې ډیټا والا ملکه سیلری او دې نه سه 1000 2000 دغه سر ډیټا ز اټ کوما نو کچر تما سره دغه ډیټا موجود وي نو زه په دې باندې وګوره اني فارمیټ اغستې شمه نو ګوره تاسو راشه په عمومي خو تاسو سره جنرال وي دا س نمبر هم تاسو اغستې شنو 2.1 وتور کی او که تاسو دلته وګوره د جنرال تراشه نو عمومي حالت کې تاسو لدر کوي او که زه د جنرال تراشم نو ګوره کرنسی ماترا کول شي لکه دا کرنسی ساين او دا سه ګوره کده کرنسی زنا اخلمه نو اکاؤنٹنگ ټایپ کې اغستې شم ګوره دا لګ ډیر زبردست دی کلم چې مونږ ریپورټینګ کوو کوشش کوو چې دا اکاؤنٹنگ دې زینوالو دی کې کرنسی ساين او دغه اشاریه او دا 1000 سپریټر دا زر عادت چې بیلې نو دا ماته خي وګوره که زه اکاؤنٹنگ تراشم نو پسې شارټ ډیټ ان لانګ ډیټ ته وګوره که تاسو اکسل کې چرته تاریخ راوستل غواړئ کنه نو وګوره کنټرول سیمی کالن سره ډیټ راځي وګوره کنټرول پلس سیمی کالن وګوره دا سیمی کالن دی د سره ډیټ راځي تاسو ته چې کلم تاسو کنټرول سیمی کالن وخه نو دا کرنٹ ډیټ تل درکې کدا ز انګلیش کې غواړم دا سه نو ګره زبراشم دلته وګوره لانګ ډیټ په واخلمه نو وینسډے فبرवरी 18 2015 نو دا سه وګوره دا ډیټ زدي زنا غستې شمه بیا دا غینه پس کم دی وګوره یک شارټ ډیټ ته کنورټ کوي نو شارټ ډیټ غستې شي که تاسو وګوره واپس ټایم تراله نو ټایم 1 by 1 غستې شي دي زنا کنټرول شفت سیمی کالن سره تاسو له ټایم درکې دا دا غي شارټ کټ تا چې کلم کنټرول پلس شفت پلس سیمی کالن تاسو وخه نو ګره تاسو اتوماتیکلی دا ټایم دل درکې نو ګره دې زنه تاسو ټایم سیکنډز اغستې شي دي لارینه دا سو ګره تاسو واپسې پرسنټیج نو ګره ک تاسو تما د پرسنټیج باره کې پرونم خبره وکړه چې دې زنه پرسنټیج علامه اغستو سره 1000 وسره ملټیپلای کی وګوره اکاؤنٹنگ تراشه داسې فریکشن اغستې شي کسری عدد یادې کنه فریکشن وی کسری عدد تا په اکسل کې دا یو مصیبت یا وات ایور وګوره ک تاسو 1 by 2 واخلې نو دی وی 2 جنوري دا 1 منث کی او دا 2 تاسو ډیټ کې نو تاسو در کې 1 یا 1 by 2 نو 1 month something enter کما نو ماترا کې 2 جنوري رات راکی وګوره 2 جنوري ز 8 کومه دې سینا نو ماته 2 جنوري رات 8 کیا وات ایور یا وګوره دې نظری کم چې 0.5 وګوره دې سینا 0.5 نو وګوره چې کلم دا ز واخلم زه غواړم چې دا کسریه د چینج کما نو را بشم دې ځکه جنرال تا او د فریکشن بوالم نو 1 by 2 نو تاسو 0.5 راځي کنه چې کلم تاسو 1 divide by 2 واخلې چې کلم یو په 2 تقسیم کې نو اتوماتیکلی تاسو له 0.5 درکې نو ځکه دا ځکه کسری عدد ته چینج کومه نو زبراشم دی جنرال کې زبدا فریکشن والم نو ماته مغه فریکشن کسری عدد کې راته راکی بیا وګوره تاسو جنرال تراشه واپس یو کمانډ چای ته ساينټیفیک وته وي ساينټیفیک اینڈ ټیکسټ وته ویل کیږي ساينټیفیک دیس شي ساينټیفیک ساينسي عدد ته وي ګوره په اکسل کې چې تاسو ډیر غټ عدد والے نو ته اتوماتیکلی هغه دې ته کنورټ کی وګوره جنرال تراشه تاسو او په جنرال کې تاسو دا ساينټیفیک دیس ډیر په اسانه توګه سره 1 by 1 غستې شي داسې نو ساينټیفیک تاسو را دادې this is a scientific one نو ګوره دې کې تاسو 1 by 1 دا غستې شي او کچرم تاسو د ساينټیفیک تراله نو ګوره دا ساينټیفیک تاسو په دې شکل کې اته وګوره دا د ساينټیفیک عدد دی کم کسان چې میتھمیټکس ویلې دي نو تاسو به خاصه او مینټیسا دا پیژنې کنه تاسو نو ګوره دا 4.5 چې کم دی بونګ د دې مطلب دا دی چې 4.34 whole raised to the power e exponent یادې 16 چې کله تاسو عدد وګورئ نو عمدقه عدد به تاسو لدر کوي نو دې ته ساينسي عدد وته ویل کیږي او عام میتھمیټیکلی موږ دا سې لیکو څنګه چې لوګریتم دی نو دا قص ایکسپوننٹ هم دی تاسو سره کنه نو دا سې کتا سې عادي حالت کې غواړي دا به تاسو سره کته غواړي چې مان ډیر کافي سپیس ونني سينو دا او کنه جنرال عمومي حالت کې غواړي نو تاسو له بد عدد درکې چې دا دینا موږ سره دا عدد راځي نو ساينټیفیک عدد تاسو همیشه لپاره یاد اوساته نو که تاسو دا دونه غټ عدد نشېلی کله نو دا د ساينسي دی عدد کې مخودل شي چاته لکه څنګه چې تاسو میتھمیټیکلی وای کنه یو کس ډیر غټ
لکه دې ځای کې زه ورکوم چې سه 3001 2 3 4 5 زه ورکوم چې 3 multiply by 10 whole raised to the power 1 2 3 4 5 ته نو دا نو ګره د سنس شو د نارمل شو تاسو سره ک بیا د 3 multiplied by عمده 1005 zeros دی پای کې ول زرا ورکنو ماغه 30000 او یا 3 lakhs تاسو لا اتوماتیکلی درکې دله نو دا د سنسي د فریکشن عدد یو خاص خبره تاسو ته د تشریح کړه د ساينټیفیک زرا زم دې زنه ټیکسټ تا کلم چې تاسو چرته فون نمبر لیکه کنه وګوره دې ځکه تاسو یو کس ماته ویزو فون نمبر لیکم نو چې کلم تاسو دا فون نمبر لیکه لکه زه کوم چې 078644322 نو دې ځنه چې کلم والم نو دا صفر اتوماتیکلی مال ختم کی نو که زه غواړم چې دا صفر ماته ختم نکي نو دا تاسو جنرال تراشه او دې ځنه ګوره تاسو ټیکسټ ته کنورټ کې نو چې کلم تاسو 078644322 تاسو واخلې نو ګوره دې طریقې سره دا تاسو ایسا نمبر اغسته ایز ا ټیکسټ اغسته شي خود دې مصیبت دا چې خواږه کونج کې داخلي دا علامه غونته خینو داس کارو کې چې داغه د پر تاسو فایل مینیو ته لاړ شئ او د فایل مینیو نه پس آپشنز تراشه داغه نه پس تاسو ګوره د فارمولاز تراشه and enable background error checking tick mark لري کا او دا اوکې کړئ زینا اتوماتیکلی بیا تاسو راخوا کې هغه سیمبل دتا نشو کېدته نو ګوره دا هغه یو اسانه طریقه ده یونیم مونږ خپل چې تاسو د مور نمبر فارمیټس تراشه نو پدې کې دا ټول تاسو لا واپس ترکړي جنرال نمبر کرنسی اکاونټینګ یو په یو خېده ده کنه خپل بسنګ جوړوي لکه یو قسمه دی چې دې ځکه زه فون نمبر لیکم او دا فون نمبر مال د کوډ ځان لکی او نمبر دې ځان لکی نو دا غیر پر بس دا څه کارو کوم چې د جنرال تبراشم اول خو بداز ټیکسټ فارم کې والما او د ټیکسټ نه پس چې کوم دی رابشم دې زنه د ډاټ تا او د مور نمبر فارمیټس باندې به کلیک کې او دې زنه براشه کسٹم تا ګاټ گیټ کسٹم مطلب تاسو چوائس مطابق یادې زه کوم چې 00 سلور کوډ دی کنه ما سره او بیا دا غینه ډیش 1 2 3 4 5 6 دا بواخله او دا به دې زنه اوکې بکې بس او زور کوم 078644322 نو چې کلم ز انټر کوم نو غره 0786444 اتوماتیکلی ا کوډ سره چینج شي کوډ ځان لکی او نمبر ځان لکی نو سبا د نسوک تاسو کولی شي چې به ز څنګه طریقې سره پدې باندې دا کوډ اپلای کما څنګه طریقې سره زو کوم نو یا ساتي تاسو به دا نمبر فارمیټ نه هیروي نو دا زمونږ د نمبر فارمیټ باره کې اوسو خبره وي د وی ډیسکس دیټ ګوره تاسو لا دوی خپل سپیشل هم دل درکې یو کس ته وی چې دې ځکه زه دا ماش می اغست دی I took that وګوره دلته راځم سوري دې ځنه زه سیلری وته ورکوم او په دې سیلری کې وګوره ما سره دا نیگیټیو نمبر می اغست دی دا د اکاونټینګ رولز دي چې کم منفي عدد والی کنه نو اقاس کې بندي نیگیټیو علامه نه ورکي یاد ساتي دا نو وګوره کدا ز انتخاب کما او دې ځنه راشم دې ډاټ تا او راشم دې ځنه وګوره اکاونټینګ تراشم نو په دې قاس کې بندي راته نیگیټیو علامه نه ورکي دا د ریپورټینګ یو اسانه طریقه ده غزم چې دا د راته په سور رنگ کې خو نو دلته راشه دې څنګه ګوره د مور نمبر فارمیټس تا اکاونټینګ په ځای باندې کرنسی تراشه او دې څنګه ګوره په دې شکل کې راته وخایا نو مطلب دا دی چې کم ډیفالټر دي کم چې قرضدار دي نو هغه اتوماتیکلی ډیفالټر منفي دي نو هغه اتوماتیکلی په دې شکل کې تاسو ته خول شي سبا د نسوک تاسو کوي چې دې په ځای باندې ماته ریډ کلر په ځای گرین کلر راته راکایو شین رنگ راته راکایا اني ادر کلر راشه مور نمبر فارمیټس تا and go back custom او په کسٹم کې چې تاسو کوم دا ریډ لیکلې دي کنه نو دې په ځای تاسو والی گرین and then click on OK button نو هغه ټیکس پتا سره اتوماتیکلی گرین بتا ستو راشي او دا یو آسان ایزی میتھډ دی دا زمونږ د نمبر فارمیټ باره کې څو خبرې وي چې هغه مونږ تشریح کړل تا بیا راځم دې زنه ګوره سټایلز تا په سټایل کې تاسو سره مختلف قسمه کمانډز دي کنډیشنل فارمیټینګ دی فارمیټ ایز ا ټیبل دی او سیل سټایلز دی موږ سره نو فارمیټ ایز ا ټیبل کمانډ تاسو سره دی سیل سټایل کمانډ تاسو سره موجود دی لکه د مايکروسافت ورډ په شانته تاسو په یو ډیټا باندې چرته فارمیټ ساغستې شي نیو کمانډ پکې صرف کنډیشنل فارمیټینګ دی کله دې نه دی say the external یا sorry I delete that file زبراشم دې نه ګوره دا external file بوالما پدې کې ما سره څه ډیټا شتا نو دا به زدا کارو کوم چې پدې بتاوستا س فارمیټس پدتو کوم د قصې وګوره راغی یو اسانه طریقه دی یو ایزی میتھډ دی وګوره دلته راوله مداسه نو کچرتم دې لزه فارمیټ کاروما درنبه راشي وګوره تاسو د فارمیټ ایز ا ټیبل ته دغه تاسو له مختلف سټایل درکړی دي یو په یو تاسو دې زنا غستې شو وګوره اني فارمیټ سټایل and then click on OK button وګوره سونه طریقې سره دا سټایل تاسو له درکې
او که زه واپس د نو باسم نو دلته راځم وګورئ کنورټ ټو رینج دا په ټیبل کې تاسو وایو پسې کمانډ دی نو ګوره دی عادي حالت کې تاسو راوسته نو فارمیټ ایز ا ټیبل کې زه اني سټایل دی زنه غستې شم کم چې تاسو وښته کم چې تاسو او کیبورډ کنټرول ایکس کنټرول وی کنټرول ایکس کټ شي کنټرول وی یې پیسټ کی یا وګوره د کونج دیونی سا او دلته کې راکش کدا سي ماوس سره دا څه وګوره د خپل چوایس مطابق په څنګه فارمیټ دی خو ټول ټیبل لور کی نه ز خپل د زنو خپل سټایل دی زنو کوم دا ټایپ سټایل وګوره دی له دغه څه یو ټایپ سټایل ورکوم سیل سټایل تر اعظم او دی زله اني سټایل دا ول ورکوم لاندې ټوټل سیل سټایل دا وته ورکوم څنګه دا ټول پرنټیبل دي که تاسو پریویو ترازه دا ټول بدی شکل کې تاسو را پرنٹ آوټ کیږي لکه څنګه چې مایکروسافت ورډ کې تاسو ټیبل له کلر ورکو یا چرته یو ټیکس له باډي لا یو پیراګراف له تاسو کلر ورکو دا سدي ځکه کې تاسو کلر ورکول شي خو د ټول نه انټرېسټینګ کمانډ چې پدې کې دینو هغه د سټایلز کې کنډیشنل فارمیټینګ دی چې په ام اس ورډ کې نشته د شرط مطابق تاسو له چې کم دي سکی فارمیټینګ د لکه زبردست کارو کوم چې د کلیر تبراشم او دا فارمیټس په ختم کم دي ټولونه وګوره دا فارمیټس په ټول نه ختم کما کلیر فارمیټس کنډیشن فارمیټینګ دی په دې کې تاسو سره مختلف قسمه کمانډ دي هایلایټ سیل رولز دي ټاپ باټم رولز دي ډیټا بارز دي کلر سکیمز دي سکیلز دي آیکن سیټس دي تاسو سره مختلف قسمه کمانډز دي پلمبه دي هایلایټ سیل رولز تر ازما هایلایټ معنی او خایا سیل رولز چې په سیل باندې زکم شرط لګوم دا غي مطابق نو آی کې تاسو لري دي greater than less than between equal to text that contains a date occurring in duplicate values greater than زم چې په دې کالم کې وګوره ما دې زنور کړی دی کنډیشن فارمیټینګ تر اعظم چې په دې کالم کې خپل یو چایس وتورکا چې د 2000 نه سونه غټ عدد دی هغه ټول مال انتخاب کا رې کراته وګوره دا دوه داسې دي چې دا 2000 نه زیات دي او نور د 2000 نه کم دي موږ سره any color ورکول شي دا کلر ورکا دا کلر ورکول شي دا کلر دی زنه ورکا داس وګوره any color تاسو گرینیش کلر وته ساين کا وګوره هغه کلر تاسو یو په یو شته دي کنډیشن فارمیټینګ تراشه کلیر رولز لاره ختم کړل کنډیشن فارمیټینګ ته واپس راشه وګوره دې ځکه اگین هایلایټ سیل رولز لیس دین زته چې کم د 2000 نه کم دی یا وټه ورته ورکه هغه ماته انتخاب کا نو ګوره دا ټول عادت چې کم دی دا د 2000 نه کم دي تاسو نو د شرط مطابق تاسو له فارمیټینګ کوي ځکه وته کنډیشن فارمیټینګ وته وای بیا راشه دي زینا کلیر رول هایلایټ سلیکټډ سیل نه دا رولز ختم کا کنډیشن فارمیټینګ تراشه بټوین زور کوم چې د 1000 او د 2000 ترمنځ سون عادت د ټول راته انتخاب کا نو صرف دا یو دی کنه ماسه یا زو تر کوم چې سه د 100 او د سه د 800 ترمنځ چې څومره عادت دی راته خایا نو تاسو کته شي کنه ډیر په اسانه سره تاسو چل رزلټ ورکول شي او کنه زه ټول انتخاب کما او کنډیشن فارمیټینګ کې هایلایټ سیل رولز تراشم او دا کلیر رولز کم دلته نو ګوره دا رولز لري ډیر په اسانه سره سو کول شي کلیر کول شي کنډیشن فارمیټینګ تراشه او بس یې موږ سره دی ایکوال ټو مطلب دا دی زه تم چې پدې کې څومره انجینیرز دي هغه ماته پیدا کا او خیراته ایکوال ټو تراشه دي زنه او انجینیرز وته لیکل تا انجینیر وګوره ما دي دا دوه کسان دي که زر کوم چې ډاکټر نو ګوره ډاکټر کو زه انتخاب کما نو ماته ډاکټر دی پدې کې وګوره سونه آسان طریقې سره هغه یو په یو تاسو انتخابول شي بیا زه تم چې ټیکس ډیټ کنټین لکه دا نمونه انتخابو ما چې په کم نوم کې تاسو سره ا راځي ا د ټولو کې تاسو سره ا راځي کاغه مینس کې کسرتي کا اخرتي چې کم نمونه کې اس راځي دا نمونه د نور کې اس نشته زه تم کنډیشن فارمیټینګ تراشه ا ډیټ اکرینګ ګوره دې نه یو ډیټ 40 چوکړه دی یو غټ لیست دی او پای کې کنټرول سیمی کالن سره دا ډیټ واغست او دا ډیټ مې دې زنه اډ ک دا 3 months ته زول د کې یو ډیټ والم چې سه فار ایگزامپل د پریویس منث 1 او دلته یو ډیټ وته ورکما چې سه 21 دی کنه ما سره نو زه وته 1917 وته ورکما نو دا ډیټ باندې مختلف کسانو اډمیشنز کړی دي
ما ته یو کس وی چې ما ته وښایه څه ا ډیټ اکرینګ ته راشه یسټرډے پرونی ورځ دا دی کنه ما سره ټوډے کم دا ما سره وګوره ټومورو دا ډیټ دی وګوره ان د لاست 7 days نو دا دوه په دې هفته کې اخر روز دي کنه اخو منډے تر فرایډے پوری دي کنه منډے ټو فرایډے پوری یورپ او یونایټډ سټیټس چې کم دی نو وګوره دا سه لاست ویک اخري هفته نو وګوره لاست ویک تر راشه نشته پکې ما سره لاست ویک دیس ویک دا دی نیکسٹ ویک ما ته وخایا نیکسٹ ویک دا دی ما سره دا دروازې دی پای کې وګوره لاست منت دا یو اخیری 13 میاشت کې دا ورځ ده دیس منت دا دی او وګوره نیکسٹ منت کې دا یو ورځ ده صرف تاسو دا سه هر یو ډیټ تاسو یو په یو سکول شي هغه انتخابول شي هغه نه پاس the possible we haven't tried I hadn't tried before I mean I never dealt with this kind of dates don't has dealings among essential duplicate values چې کوم نمونه ما سره تکراری اگر اتراکا نو ګره دلته condition formatting تراشه او د condition formatting نه دا duplicate values واخلا نو ګره وی دا تاسو سره تکرار شوی دی سر دا duplicate دی او که زه duplicate نه پس unique کما وی دا نمونه تاسو سره نه دی تکرار شوی نو ګره دې څنګه تاسو دا یو په یو کته شي condition formatting تراشه بیا مور rules دی تاسو د new rules کی وای دلته top bottom rules top 10% item top 10% bottom 10 items bottom 10% above average and below average ګوره که چېرې تاسو دا موږ سره say for example چېرته نمونه او زه دې ځنه داسې کار وکړم چې یو لیست مال د سکول میلو شوی دی هغه یو ما ډیلیټ ک یونس نه ما ډیلیټ ک نو دا د سکول یو لیست دی او څه کسانو پکې حاصل کړدا نمبر یې اغستی دی ټوټل نمبر چې کوم دی ګوره ښه زه ورکوم چې 850 دی موږ سره د ټولو د پاره یو شان نمبرز دی او دو ګوره سه د پکې اغستی سه 300 دیبل 400 دیبل ارے کدھر گیا ٹھیک ہے نا د پکې اغستی سه 390 دا سے یو کس پکې سه 4 دا اغستی دی بل پکې 800 اغستی دی بل پکې 67 دا اغستی دی 765 اغستی دی او دلته وګوره 457 دا سے 200 دا سے 754 and some numbers 345 and 357 دا سے نمبر اسائن دی زبراشم ډریک به کم دلته دام ډریک کا بس سو دا سے نمبرز دی زه تم چې په دې نمبرز کې ګوره د پرسنټیج د رستونه بغیر condition formatting ترازمه top bottom rules top 10 items دا کلیک کدلتا نو ماته ټاپ 10 آیټم کې اول نمبر سوکته درې کسان پکې ما تو خایا درې چې کم اول نمبر دویم نمبر او دریم نمبر یې موږ سره وګوره سونه آسان طریقې سره درې وانه کسان تاسو ته خلوی دا واخله دا فرست دا سیکنډ دی او دا تھرد دی تاسو بیا وګوره دا سه کزوته چې نه راځم د کنډیشن فارمیټینګ ته د ټول نه زیات نمبر چې اغستې دي نو ګور وی دی یو کس اغستې د ټول نه فرست نمبر پکې دا یو کس ته خالد کنډیشن فارمیټینګ تر اعظم باټم 10 کم کسانو د درې د ټول نه کم درې کسان چې کم نمبر اغستې دي نو هغه د ادي ما سره او د ټول نه کم نمبر چې اغستې دي نو ګوره باټم 10 هغه دا کس ته آصف پکشتا condition formatting تر اعظم او بس دې above average د دې اوسط د کم کسانو زیات ته وګوره دې اوسط زیات دي کنه یو بر سړی نږدې دي average څنګه روزي percentage مساوي پرسنټ تپارا پرسنټ نو مساوي مونږه د حاصل کړه نمبر چې څومره دي دا چې تاسو په سلو کې تقسیم سلو کې ضرب کې او په ټوټل باندې تقسیم کې نو ټیک دی انټر کې دي زینا نو ګره دې سره تاسو اتوماتیکلی دا پرسنټیج یو په یو رستی شي تاسو پرسنټیج دی فیصدي شو او اس کې اوسط باسي څنګه څنګه اوسط مجموع تقسیم دي د نمرات کوم مجموع تقسیم دي نمرات مجموع تقسیم مزامین او شمیر هغه تاسو دا اوبټین نمبر چې راغلی هغه تاسو مختلف مزامین راغلي دي کنه
دا خو بس هغه ټوټل نمبر دی هغه د پر بیا شاته لیست چې به د کم کم سبجیکټ سونه نمبر یې غاستي هغه الریډي زه تاسو آیډیا صرف کلیر کوم کنه نو مطلب دا دی چې کلم تاسو پرسنټیج روباسه نو مطلب دا دی چې تاسو دا حاصل کړ دا نمبر ته obtain وای چې دا کله تاسو په سلو کې ضرب ورکړي او په ټوټل مارکس پای تقسیم کې تاسو به دا پرسنټیج اتوماتیکلی دربې کیږي دا ټوټل لاندې لکوس سه پر کلاس کې 500 نمبر دي ټول د پاره دي خطاب کې 2.5 هغه سری یا سوري 500 کې هو څونه شاسته ٹھیک ہے نا ایو ما دوی چې سر جی 200% به سنگالم 200% خو دنیا رولز نه دي ٹھیک ہے نا چې یو سبا د نو کوېسچن کولی شي به دا څه نه شي کېږي کنه چې 500 نمبر یو ها چې اسنه چې 500 نمبر یو تاسو پکې شپږ سو یو کو سویچ ورکا دا پاسیبل ده نشته چرم نه امپاسیبل چې 500 یو خیر شپږ سو ورکا حد نه زیات او دا خپل رولز دي کنه خپل ریګولیشنز دي اچھا بھائی خو استاد سوال دارم سوال چی تو از میگه که اگر در قطار مصرف بکنیم در این پرسنتیج ده در این مثلا 40% رو ما بگیریم نگاهش نگیریم با ما چه قصد نگاهش حساب میکنیم $65 بگیریم یعنی $5 چی جیک واقع بکنن 9 کیلو صدقه فیصدی بود یعنی روش به فیصده که اگر کسان فیصدی واخلو 9 صدقه پیدا کنو نه فهمم شو چی گفتی بگو نه پارتی که دوست سره تو گفت پختو گپ بزن ما ترجمه میکنم بگو در لیلی هست 65 کسی میگیره 65 مثل قانون معیار لیلی هست دیگه 65 برای عبارت الاخ نمیگیرن چه رقم میگیره او د لیلیه کې اډمیټ کونی نه هغه لکان چې 50 پته نمرې لري هغه لکان مو سره نه هغه لکان چې ټیټي هغه مو سره نه کنه دا باندې څنګه پوښتنه چې دا 50 پته لکان موږ پوښتنه دوه لکان مو سره دوه فیصد نمرې لري دا غواړم موږ څنګه 50 پته لري نو ډیر سمپل یو منټ چپ کر ویم دا نه کیږي د 500 پیتونه چې کم جګ کسان دي هغه د پاتې شو چې کم کمی هغه دی ها دې باندې ما پوښ دغه احمد دغه دوه نمرې لري کنه نو ګوره دلته زه اسی آیډیا درکم کنه چې اسی ورکم چې 4 ورکم چې دا پرسنټیج ډور ډیری زیاده مساوي اف ایروز د بیا شتا کچره د 500 پیتونه زیات شي یا 500 پیتو برابر شي سو مات عمده قسل رات راکا او کنشی نو بس خالی کراتا دا بیچاره خالی شلاړه ختم شو چې کم شتاب موجودی ما سره دادی دیدی یعنی خو صحیح اس بگونه اما فرموله راځم تر پیدا وشه خو ان شاء الله ما د آینده درس یک متن کې اچھا خو ګورې شاواز استاد مقبول فارسی کا بزنی یقین کو استاد مقبول تشکر زنده باشن که ما یک خو ګورې شاواز لسی اچھا نو دا کنډیشن فارمیټینګ کې مطلب ماته ایوریج راته راکې نو ګوره دا مطلب کو ایوریج معلومه وای نو دا obtain حاصل کړ دا نمبر چې کم دی دا په سلو کې ضرب کې او په ټوټل باندې به تقسیم کې نو چې کلم دا ایریاز انتخاب کوم د دې نه دی کنډیشن فارمیټینګ تراشم د ټاپ باټم رولز تا ابوف ایوریج د دې اوسط زیات ګوره یو بل سره ډیر نږدې دی 90 94 64 67 88 نو دا زکا وګوره وختي سونه زبردست طریقې سره بغیر ایوریج راوستونه ماته خدای چې د دې کسانو ایوریج زیات دی دا هاي کسان دي ایوریج زیات دی او که در ټول نه ایوریج کم دی نو ګوره تاسو د باټم رولز تراشه بلو ایوریج نو ګوره د کسانو ایوریج مو سره کم دی د دې نه د دې ایوریج اوسط کم دی نو زکه ماته غي شو کړ راته بیا ګوره کچره تاسو راځم دلته کې واپس د ایوریج نه پس بیا نور سکیلز دي ډیټا بارز دی کلر سکیل دی ګوره دا لکه بار چې سونه ستا پرسنټیج زیاتی بار بهای چې سونه پرسنټیج کمی بار به کمی تا سره لګوره دلته کې ما سره اوس دا بار سونه های دی 800 is such a high bar نو زه در کوم چې سې دل زه کوم 200 دا بار به اتوماتیکلی را کم شیل تا نو ګوره دا بار چې کم دی 1 by 1 تاسو کومول زیاتول شي نه
د په ځای اني ادر بار وګوره دې کې تاسو کم چوز کوي هغه واخلئ یا کلر سکیل وته ورکې دا قصه وګوره چې کم ریډ زون کې د ریډ چې کم گرین زون کې د گرین چې کم بیچاره نه 50-50 دی نه میډیم کې دی نه پاس ته نه فیل دی مطلب لکه خب مطلب میډیم دی نه هغه د پاره دا سه کنډیشن فارمیټینګ تراشه اینڈ کلیر دیٹ وګوره دا سه بیا د کنډیشن فارمیټینګ تراشه آی کنسیټ سمغستې شه وګوره دا سه آی کنسیټس ون بای ون غستې شه وګوره د چا ریډ لایټ وته آن دی چا ته څنګه آن دی وګوره ښکاریته دا سه دا سو کنډیشن فارمیټینګ تراشه وګوره دا سه آی کنسیټس تا دا انټینا ټایپ مور کول شي د چا چې نمبر زیات دی انټینا فول دا د چا چې نو بیچاره یو دغه سره بس اخیری دغه دی نو ګره دا څه ګره سره انټینا فول پردا بالکل د سره فول لکه نه سه نو ګره د کنډیشن فارمیټینګ تراشه نو ګره دې ځکه دی آی کنسیټس تلار نه این ټایپ اف ګره دا سٹار شو دا څه ګره with the full star دا بل چې کوم دی نیم دغه سه بیچاره कुछ भी नहीं है उसके साथ او دا نور چې کوم دی بالکل دغه سه هایلایټډ دی نو دې زنه دا ټول پرنټیبل دی او موږ ته یو په یو راترا کوي او ګره دا سه کراس ساين علامه غستې شي دا یو میډیم دی دا بالکل فیل دی دا بل پاس دی ډېر انټرېسټینګ کمانډز دي تاسو یو په یو دی لارې نه دا کارول شي او که دا کلیر رولز دا رولز ختموي نو تاسو دې زنه سلیکټډ ایریا نه دا رولز یو په یو چې کوم دی هغه ختمول شي تاسو بیا راځم د رولز نه پس چې کوم دی نیو رول تر راځم چې تاسو به وګورئ نو اومغه زاړه رولز دي که بټوین اخلي او که ډوپلیکیټ اخلي وګوره ډوپلیکیټ ویلیوز اخلي ان سو ان نو دې ځنه تاسو خپل یو رولز غستې شي اوس په تاسو خپل دوی بخپل رنگ تاسو لدرکو اوس تاسو دې لچ کوم دی د خپل چایس مطابق رنگ ورکول شي چې کم ما سره تکراری ریکارډ دی نو دا غي د پاره ز غواړم چې خپل یو کلر وته اساين کوم داسي زبراشم کنډیشن فارمیټینګ تا را بشي نیو رولز تا او په دې کې وګورئ د دنیا رولز دي دا ټول زړه رولز تاسو لدرکړي دي په دې کې صرف د لاندې نوی رول دی نو یوزر یونیک یا ډوپلیکیټ تر ازما چې څونه ریکارډ ما سره تکرار شوی دی نو هغه ته د خپل خوخه مطابق یو رنگ وته ورکوم نو را بشم دې زنه فارمیټ تا بولډ به کم دې زنه یو کلر بوته ساين کم لکه سي دس ون دا رنگ وته ورکوم او د فل تراشه فل افیکټس تا او دې زنه پس چې کم دی وګوره دلته یو کلر بوته ساين کم اني ادر کلر چې کم تاسو چایس دی نو دلته به ته آی شود ډو دیٹ نو ګره دا کلر به ورکم او دا به زو کې کم باس لبیډو وګوره ورټیکل هاریزونټل یو په یو کلر تاسو رښتا نو دا به زو کې کما and then click OK چې کلم تاسو OK کې نو چې کم ډوپلیکیټ ریکارډز دي کنه نو یو په یو تاسو ردی ځکه اتوماتیکلی د خپل رنگ مطابق تاسو هغه یو خپل سور رنگ یا شین رنگ ورکو دلته خپل رنگ ورکول شي وتا استاد خپل سوچ کې یو قسمه ته وینا دا سونه عمل چې تا په د ډوپلیکیټ ریکارډز باندې او تکراری ریکارډ باندې دینه دا فارمیټ ختم کا او چې کم تکرار ندی پاغي باندې او کاروا پاغي باندې اپلای کا نو څنګه به کوي تاسو اوس کو زدا رولز اول دې زنه کلیر کوم او بیا دې نیو رولز ترازم او بیا مینیج کوم دا سونه مشکل کار دی نو چې کلم تاسو یو رولز مخکې نه کارولي او غواړي چې واپس و بدلې کې دا رولز نو دا غي د پاره تاسو بیا چرته راځي نیو رول یا کلیر ته مرزه چرته راشي دلته کې مینیج رول تراشه مینیج رولز دلته وګوره نیو رول مغستې شری زینا د قصو ګوره ز ډیلیټ کولم شم تغیراتم پکې راوستې شم دا ټیک مارک آن کدلتا راشه ایډیټ تا او دې زنه ګوره د ډوپلیکیټ په ځای باندې سواله یونیک یونا یونیک ها دا اوکے کدلتا چې کم تکراری ریکارډ دی نو هغه اتوماتیکلی هغه نه هغه فارمیټ واغستو په چا باندې وکړو په یونیک باندې نو مطلب دا دی که تاسو ته یو کس وي چې دا رول چې کوم دی سرچپه کراته او دې لار نه ډېر په اسانه سره کولی شئ تاسو نو ګورئ مینیج رولز ته راځه او دې ځنه واپس وګورئ دلته ایډیټ رولز ته او د یونیک په ځای تاسو ډوپلیکیټ والا واپس یې تکرار ریکارډ ته بدل کا واپس یې بدلولی شئ یا وګورئ کنډیشن فارمیټینګ ته راشه مینیج رولز ته دا رولز که چېرې تا سره نی که تا سره دس ورک شیټ یو نو صحیح ده کستا سیل دې ځای کې ولاړي نو یاد ساتئ ګوره بیا به تا سره دا مینیج رول دلته نی د سره نو کرنټ سلیکشن په ځای باندې به سوالې دس ورک شیټ نو که تاسو یې ډیلیټ کوئ نو دې ځای ډېر په اسانه سره څه کولی شئ ډیلیټ کولی شئ تاسو یو بل آیډیا دې ځای کې درکړم نیو رول کې په نیو رول کې که تاسو د نیو رول ته راشئ نو په دې کې یو کمانډ دی چې یوز ا فارمولا ټو ډیټرمن وچ سیلز ټو فارمیټ دلته به زه فارمولا کاروم یو دوه فارمولې تاسو ته کاروم چې هغې ته از نمبر ورته وایي او از ټیکسټ ورته ویلې کېږي یاد ساتئ از نمبر فاینډز نمبر چې آیا دا نمبر دی یا نه دی او از ټیکس فاینډز ټیکسټ whether this is text or not دا دی موږ سره whether this is text or not is number is text
نو ډېر په اسانه سره زه کارول شم. Is number finds number, is text finds text whether this is text or not. نو ګره د لار ډېر په اسانه سره مونږ دا یو په یو کارول شو دلته دا یو اسان ایزی میتھډز دي. بیا دا غي نه پس کوم دی وګوره زه دلته لکه سبا د نسوک تپوس کوي چې دلته کې ما سره نیم دی او دلته ما سره سیلری ده. زور کوم چې د نیم په ځای کې سوک نمبر ورنکی او د ماش په ځای کې سوک ټیکس ورنکی نو دا قدو فنکشن بس تاسو ډېر پکار راځي. زبراشم دې زنه نیم ته او دلته به کنډیشنل فارمیټینګ تراشم او دې زنه نیو رول باندې به کلیک کما یوز ا فارمولا ټو ډیټرمن which cells to format تبراشم او دې کې وتولی کم چې مساوي از ټیکسټ قوس په شروع کما یا خو پکې دا ټول سیلز انتخاب کې او یا دا سیل واخلا and then go for it. وګوره یا بشم دې سره فارمیټ تا د خپل چوایس مطابق چې کوم دی یو فارمیټینګ دی اپلای کړل تا نو چې کلم تاسو یو ټیکسټ ټایپ ګورئ کنه دا یو آسان ایزی میتھډ دی چې ون بای ون موږ لکه اوس دا ما واغس دا مې اوکې کو and then click on okay button and okay که زه ورکم احمد نو دې به هایلایټ کی که زه نمبر ورکم دې نشي هایلایټ کول. یو قسمه دی چې د نیم په ځای کې نوم لیکم چې ما ته غلطه سره څوک نمبر لیکي چې ما ته اتوماتیکلی پته راته لګي او که د سیلری په ځای کې څه چرته ټیکس لیکم نو چې ما ته نمبر هایلایټ کوي او چې ټیکس چې ما ته نه خي نو کنډیشن فارمیټینګ تراشه نیو رول باندې کلیک کا یوز ا فارمولا ټو ډیټرمن which cells to format دې ته براشه تاسو او دا غینه پس مساوي از نمبر قوس شروع شفت نه سره دا قوس راځي او دا غینه پس کوم دی دا سیل به تاسو انتخاب وکړي او دا قوس په واپس بن کې او دینه پس تاسو ګوره دی یو فارمیټ وته ورکا any format چې کوم تاسو ورکوي نو ګوره دې ځکه تاسو ډېر په اسانه سره یو فارمیټ دی لور کول شي لکه دا فارمیټ دا بزو کې کما وګوره دا فارمیټ د فونټ تراشه دی یو بل ټایپ فونټ وته ورکه ساين کې بولډ کې دي زنه and so on نو ګوره دا زو کې کول شي ک نمبر ورکوما فارمیټ کیبا ک ټیکسټ ورکوم لکه سجاد نشي فارمیټ کولی ماته نو مطلب دا د دوه فنکشن دی یاد ساتئ البته تاسو از نمبر د نمبر چې کول د پاره select cells یا cell او یا تاسو از ټیکسټ select cell یو cells یا cell په کې انتخاب کې او خپل فارمیټ ولور کې نو تاسو په دې cells باندې خپل یو فارمولا ټایپ دا کارول شي. زه کنډیشن فارمیټینګ تر ازما د کلیر رولز تاسو راځم دا خو د نیو رولز کلیر رولز کې تاسو لري دي نو که زه په دې باندې چرته رولز والما وګورئ دا زور کوم چې ډوپلیکیټ ویلیوز اخلما نو کو ډوپلیکیټ ویلیوز تراشم نو دا تکراری دي ما سره او کو دې ځای ته زراشم دلته نو ګوره دې ځای کې زه تر کوم چې به ګریټر دین یا لیس دین ارڅ چې په تاسو اخلي دا اوکې کا په دې پرسنټیج باندې مزه چرته اخلم داسې نو زه ته چې به د لک زین دا یو فارمیټینګ ما ته ختم کا نو زه به کنډیشن فارمیټینګ تراشم کلیر رولز تا کلیر رولز فرام سلیکټډ سیلز باندې کلیک کا نو ګوره دا رولز اتوماتیکلی ختم شي ما سره او که چرته زه غواړم چې د ټول شیټ نه ختم کما نو کنډیشن فارمیټینګ تراشه او په دې کلیر رولز کې کلیر رول فرام انټایر شیټ د ټول شیټ نه ماته ختم کا بیا ګوره تاسو د نیو رولز تراشه کلیر رولز کې کلیر رولز فرام دیس ټیبل and this pivot table یو دوه کمانډ چې هغه برسو تاسو وایي خو زه فلحال صرف تاسو لګ آیډیا کلیر کما که سبا د نسوک تپوس کې چې دا کمانډ به څنګه ان کیږي دیس ټیبل نو تاسو ډایرکټ چې کوم د چرته راشي انسرټ ټیب ته که انسرټ ټیب ته ناراضي نو ګوره د فارمیټ ایز ا ټیبل تراشه او دا دې زنو کې کا اوس زه دی له یو فارمیټینګ دی ځکه ورکوما کنډیشن فارمیټینګ ترازما او په کنډیشن فارمیټینګ کې وګوره دلته کې د ما دا رولز وته ساين کړ زه ته وایم چې د دې ټیبل نه دا کنډیشن فارمیټینګ ختم کا نو ګوره کمانډ تاسو ان دي کنه چې کلم تاسو په دې کلیک کې دا کنډیشن فارمیټینګ دی لار نه چکم دی ختمول شي بیا کنډیشن فارمیټینګ تراشه او پسې کلیر رولز کې وګوره دا کمانډ بسینګ ان کیږي پیوټ ټیبل پیوټ ټیبل یو ډیر انټرېسټینګ کمانډ دی دا تاسو او پسې ټیب کې وای با یو اسانه طریقه دا یو خمه نو دیس پیوټ ټیبل کې ز آیډیا تاسو له درکمه چې په دیس پیوټ ټیبل کې مطلب دا د پیوټ ټیبل یو ډیر زبردست کمانډ دی چې هغه د ډیټا د محاسبې د پاره ډیر په اسانه توګه سره موږ محاسبه کوو نو که زه انسرټ تراشم او دې زنه وګوره د پیوټ ټیبل ته او دا زه اوکې کوم نو دا محاسبې د پاره ډیر انټرېسټینګ دی نیم اینڈ obtain marks نو وګوره سونه زبردست وګوره دا سه یو په یو چرته دا حاصل کړ دا نمبر بدیزه کې والم دا سه
نو ګور دا یو فنکشن ما په دې باندې وکړو ورسته به تاسو وایي خو صرف دا کمانډ ان کول کوشش کوم چې تاسو پېښه پې نو که چېرته هم زه دې ځای باندې دا کنډیشن فارمیټینګ ولګوم داسې نو زه ورته یم چې به یو ګورئ د دې پیوټ ټیبل نه نو ګورئ دا کمانډ آن شوی دی دې نه دا رولز ما ته ختم کا نو تاسو یو په یو د دې لارې نه ختمولی شئ دلته ښه راځم دلته کنډیشن فارمیټینګ زه به دا ډیټا دا به کلیر کم کلیر فارمیټس ایټسټرا اینڈ ډیزاین ته به راشم او دا به زه کنورټ ټو رینج به یې کوم آی ګاټ ډو دیټ ها راځم دلته واپس دا خو د ټول د سټایلز او دار څه خبره مونږ ډسکس کړه ختم شو که نه آسان وکړه ډېر ایزي راځم سیلز ته پیس آف کیک Hard cake.